اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د خدای چې بخون کې مهربان ده. السلام علیکم ګران اوریدونکو، زه محمد موسی اوپریده نیخ پنیغه د تور چپر نیوز د پیج نه تاسو سره مخامخ. تاسو بالکل وینو کسو د تور چپر نیوز په سکرین باندې. سلامونه کوم ټولو ملګرو ته، ټولو اوریدونکو ته. امید کوم چې روړ خوشاله باد او بریالي به وو. ملګرو الله مو خوشاله باد او بریالي ساته چې هر چېرته یو د مو دواګانې در سره دي. ملګرو امید لرم چې ټیک ټاک روغ جوړ خوشحال به و. الله مو همدغه شانتې روغ جوړ خوشحال آباد او بریالي ساته تر تله. نو ملګرو مونږ نن راغلي یو د ډېر اهم موضوع سره، مو چې د تاسو سره پې لږه روشنایي واچوو، لږ خبرې پې باندې وکړو. موضوع څه ده؟ هغه موضوع ده کرونا وایرس. کرونا وایرس چې په پاکستان کې یوه وبا راغلې ده ملګرو، د هغې په باره کې زه تاسو سره یو څو خبرې کوم، د تاسو تر وړاندې نشر کوم. د هغوی یو څو احتیاطي تدابیر دي چې هغه مولا اختیارول پکار دي ملګرو. دغه تدابیر به مو څرنګه استعمالوو، په کوم ځای کې به استعمالوو، د دې نه به مو څرنګه ځان ساتو د دغو وایرسونه، او مو به کوم کوشش کوو چې د دې وایرسونه مو الله پاک وساتي او بچ مو کړي. ملګرو دا ډېر زهریلا وایرس دی او انسان کې چې ورننوځي نو الله دې نه کړي، الله دې نه کړي. بچ کوونکی الله ده، خو په درو ورځو کې نه د هغه دننه چې کوم سیستم دا هغه ډیمیج کوي او هغه له ډېر نقصان ورسي. نو ملګرو اول چې مو د کور نه راوځو، د کور د راوتو سره چې مو اول دا کلمه وایو چې بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ان شاء الله الله پاک مو د ډېرو بیمارونو ساتي او د الله په حواله شوي ته ان شاء الله هیڅ قسمه داسې نقصان به نه درسي او په دې شي باندې عمل کول پکار ده. بل لاس ملول شول لکه خلک نن سبا ډېر څه هغه کوي چې یاره مسلمان وادي او دادي، لکه ډېر څه سوشل میډیا باندې خبرې راځي. نو احتیاط ښه شی ده چې هر قسم شي لاس ملولو نه اجتناب وکړو. لږ 10-15 دن 20 دن اجتناب وکړو، په خولې باندې دوا سلام کوو. دا ډېر اهم موضوع ده او ډېر اهم شی ده. په دې باندې هم تاسو لږ عمل وکړو، د تاسو فایده ده، د تاسو د فیملی فایده ده پکې. یو بله خبره چې ماسک استعمالول هم د دې شي دپاره ډېر یو فایدهمند شی ده. د دې زهریلا وایرسو نه انشاءالله بچ کېدی شو پې باندې. او هغه کوم چې وایرس دی د تاسو خولې له کوم جراثیم در ننوځي نو د دې ماسک په ذریعې باندې د الله په فضل باندې انسان انشاءالله بچ کوونکی الله ده، خو د هغو وایرسو نه ډېر زیات بچ شي. او بار چې کوم د هوټلو خوراکونه دي د هغو نه مو لږه پرهیز وکړو. بار په هوټلو کې اوبه نه څکو، چای نه څکو، د هغې نه مو پرهیز وکړو. خاص کر د تور چپر چې کوم غریب عوام ده هغه له زه خاص کر میسیج ورکوم چې د بار بازارونو نه چې کوم سیستم ده هغه ختم کو. 15-20 دن تاسو پرهیز وکړو، په هوټلو کې چای ونه څکو، اوبه ونه څکو. غریب قوم ده، غربت ته به ډېر زیات طبقې او الله د تاسو په خپل امن کې وساتي. د تور چپر چې څومره هم خلک دي تمام مسلمان ده پکې امن کې وساتي، ټول تمام ملک پاکستان چې کوم ده. خو د تور چپر یو داسې کړومان قوم ده، ډېر زیات غریب او ډېر لوارثه قوم ده. او په دې کې مو شکریا هم ادا کوو د افریدي ویلفیر ټرسټ د کیسر جمال صاحب چې هغه راوتی ده او په 5 قومونو کې هغه د غریبانو مدد کوي. او مو د هغه ډېر شکرګزار یو. انشاءالله امید لرو چې داسې نور خلک هم راشي، د سرمایه‌دار چې کوم په 5 قومونو کې دي د دغو غریبانو هیلپ وکړي، هغو غریبانو مدد وکړي چې کوم په دیاړۍ باندې کارونه کوي، د ورځې 300-400 روپۍ دیاړي اخلي او هغه د دې لاکډاون په وجه باندې هغو په کورونو دي احتیاطي تدابیر استعمالوي. نو مو امید لرو چې په هغو به خیال وساتي، نظیر به پرې واچوي او هغو سره به هیلپ وکړي، مدد به وکړي. د تور چپر قوم چې کوم سرمایه‌دار دي هغو له مو درخواست کوو، ریکویسټ ورته کوو چې هلکه تاسو لاړ شو په خپل کلي قوم کې چې کوم غریبان دي لوارثه دي، هغو هیلپ وکړو، هغو مدد وکړو، اوړه ورکړو، غوړي ورکړو، چینی ورکړو. انشاءالله الله پاک په تاسو نور رحم وکړي، د دې غریبانو دواګانې به در باندې ولګېږي. نو ملګرو خاص کر چې کور له ننوځو، د کور د ننوتو مخکې تاسو له پکار دي چې د خپلو بچو د خپل مور پلار سره لاس ملاوېدو نه مخکې تاسو یو داسې ډیټول او صابون، یو داسې یو شیمپو د ګیټ سره نږدې کېدو. هغه که هر څه وي مو له پکار دي، اوس احتیاط کول پکار ده. هغه شیمپو سره هغه صابون سره لاس ووینځو، د کور د ننوتو سره چې کومه د پوش لاسونه صفا کړو او تاسو بیا کور له انټری وکړو نو دا ډېره ښه بهتره خبره ده.
و احتیاط ښه شه ده ملګرو، احتیاط کوو. نور کورونه دی الله دی، خو د کور نه چې راوځو هم لاسونه وینځو، او چې د کور انټري کوو کور له ننوځو هم لاسونه وینځو، ځکه چې الله دی نه کي داسې چې ته وایرس د چا نه د تاسو سره لاسونو سره ټچ شوي را ټچ شوي وي نو کور کې هم پیلوېدی شي. الله دی نه کي تاسو لاسونه ضرور وینځو. خپل حفاظت ښه شی ده، خپل حفاظت مو وکړه، د ټولې فیملۍ حفاظت به وکړئ. او چې خپل حفاظت نشي کولی نو ته به د فیملۍ څه حفاظت وکړې. خپلو بچو باندې کنټرول راولو، بچي بار مه پرېږدو ډېر. کھیل کود کېږي، هر څه وي، کھیل کود ماشومان دي نه منې کېږي، خو بیا پرې تاسو سختي وکړو چې بار یې را پرېنږدو خپلو ګالو وله، او زیاته توجه پرې ورکړو چې په خپل کور کې ناست وي. ماشومان دي ورانی به هم کوي، هر څه به کوي، خو تاسو په هغو باندې لږ تکلیف تېر کړو او په کور کې لږ وساتو. نو ملګرو دا یو څو خبرې وې چې ټایم را سره ډېر زیات کم ده، خو ما چې د خپلو اورېدونکو خپلو کتونکو له زه یو څو خبرې وکړم چې په دې باندې هغو عمل وکړي، او انشاءالله چې تاسو په دې خبرو ضرور عمل وکړو. او ماسک استعمال ضروري ده، لاسونو وینځل هم ضروري دي، او بار د خوراکونو نه اجتناب وکړو، د هوټلو نه، د چایو نه، د اوبو نه چې کوم بار په هوټلو کې دي د هغو نه تاسو 15-20 دن کم از کم احتیاط وکړو. احتیاط ښه شی ده. او چې د چا هم داسې څه سیستم وي او وایرس او میرس او شکایت وي نو هغو بالکل تاسو په زړونو کې مه ډارېږو، او داسې څه په زړه کې را نه ولو چې هلکه داسې خلک به رانه تښتي یا څه کېږي نو تاسو بالکل لاړ شو هسپتال له، خپل ټېسټونه پکې وکړو، انشاءالله تاسو زړه نه بند شاکو وځي. او دې شي له به ډارېږئ نه. او دا داسې یوه بیماري ده چې د دې نه د مرګ دومره خطره نشته ده، خو لکه څومره خلک ټینشن ورته واخلي، څومره خلک چې کومه ده پوه شوې او دې لکه مایڼډ د ده اغوا شي، لکه وډار شي. دا ډار چې دا یو ډېر خطرناک شی ده، نو په دې شي به تاسو ډار نه اخلو. ډاکټران یې چې د تبې نه د انسان د مړ کېدو خطره تقریبا 85% د انسان د مړ کېدو خطره ده، او د کرونا وایرس نه صرف 3% د مړ کېدو خطره ده. نو ملګرو دا څومره یوه اهم خبره ده. ډاکټران یې چې د دې نه د مرګ دومره خطره نشته ده چې سړی ترې لکه مړ شي. او لکه د زړه دوره شوله 100% ده، د دې نه سړی 100% زندګۍ نه لاس وینځلی شي. تبه شوله سر ده، د وخې چې تقریبا 85% د زندګۍ نه په هغې کې لاس وینځلی شي. او کرونا وایرس چې کوم د وایرس راوتي دي د دې نه صرف او صرف 3% داسې خطره ده چې هغه د زندګۍ نه لاس وینځلی شي. خو هغه ویلې چې بې احتیاطي وشي، پکې ځان پټ کړي، ونه یې چې لکه مولا دا شکایت ته. نو ملګرو ویډیو مو دیګه کېږي، دا یو څو احتیاطي تدابیر دي چې هغه تاسو استعمال کو. ماسک استعمال کوو، لاسونو وینځل چې کوم دی، بار د هوټلو نه لږ اجتناب وکړو. نور چې هر چېرته یو ملګرو خوشحاله باد او بریالي اوسئ. که په ویډیو کې رانه څه غلطي شوي وي نو معافي غواړم. چې هر چېرته یو خوشحاله باد او بریالي اوسئ. په دعاګانو کې مو یاد ساتو. د لوی الله په امان.